تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشتا دا توبه نسب نه غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فالسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو، الله تعالی مو زموږ سره د دین پوهه او په هغه باندې عمل او اسلامي اخلاق نصیب کړي. زما د ننني تقریر او بیان عنوان دی اخلاص. اخلاص دا معنی چې یو انسان هر نیک عمل چې کوي، غټ وي که وړوکی نیک عمل، هغه محض صرف د الله د رضا دپاره وکړي، په هغې کې نور د بل چا غرض نه وي مطلب. دغې ته وایي اخلاص. علم او اقتصاد او قوت نظامی دغه درې شیان دي چې ملتونه هغه د ترقۍ لوړې څوکې ته رسوي. ځکه کوم ملت کې، کوم قوم کې چې لوړ علوم دي، او کوم ملت کې چې اقتصاد قوي دی، او کوم ملت کې چې قوه نظامی، قوه دفاع قوي ده، هغه په نړۍ کې د ټولو ملتونو نه یو قوي ملت شمارلی کېږي. دا یوه. دویمه خبر دا ده چې د علم شرعي د دین اسلام، د اسلامي علم فضیلت او درجه، د علم فضیلت خو واضح دی په اسلام کې، ځکه علم عبارت دی د قرآن کریم نه، چې انسان د قرآن کریم په الفاظو پوه شي، په تجوید یې پوه شي، او په هغې باندې د هغې په تفسیر باندې پوه شي، د هغې په احکامو باندې پوه شي، او دارنګې د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیثونه او خبرې چې په هغې باندې پوه شي او هغه زده کړي، او د هغې استنباط او د هغې احکام خارج کړي، راوباسي. نو علم شرعي خو د قرآن او د سنت نه عبارت دی، او قرآن او سنت، قرآن د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی صفت دی، او حدیث چې دی هغه د پیغمبر علیه السلام خبرې دي. او چا چې په دغه علم باندې بیا عمل کړی، دا یو. دویم دا دی چې د دغه علم دپاره دعوت چلولی، هغه په تدریس او په تصنیف او په وعظ. نو هغوی د ملتونو قیادتونه کړي په نړۍ کې، امپراتورۍ قایمې کړي، تاریخ د دې شاهد دی. دارنګې چې د علماء دین چې کوم مفتیان دي، هغه په امتونو کې هغه د قایدینو مثال لري په دین کې. دویم جهاد چې هغه قوه نظامی ده، د دې دومره لوی فضیلت دی چې په دې باندې یو خدا ده چې د اسلام نه دفاع کیږي، د اسلام د ساتلو لپاره. دویم دا ده چې د مظلومو ملتونو نه دفاع کیږي، هغوی د ظالمانو د ظلم نه خلاصول. او دریم دا ده چې جهاد ته نبی علیه السلام د اسلام هغه اوچت کوهان و بوکان ویلی دی. د اسلام لوړوالی او اوچتوالی هغه په علم او په جهاد باندې رسي. نو د جهاد دغه فضیلت شو. او بل د مال
ضرورت او د مال کمال هغه واضح دی، ځکه مال داسې دی چې هغه د انساني ژوند د پوره کولو دپاره یو ضرورت دی. چې مال نه وي نو په مال سره خوراک، څښاک، جامې، کور، څاروی، د سوارلۍ سامان، او بل دا دی چې په مال سره حج کېږي، په مال سره مدرسه جوړیږي، په مال سره جوماتونه جوړیږي، په مال سره د یتیمو د کونډو پالنه کېږي، او په مال سره د بېوزله خلکو پالنه کېږي، د ړاندو د ګوډو د نادارو سره مرسته کومک کېږي، او په مال سره لارې سړکونه جوړیږي، او په مال سره د اوبو زیرمې او د اوبو د رسولو هغه جوړیږي. نو دا ټول هغه اعمال دي چې دا په مال سره کېږي. نو دا د مال ضرورت او فضیلت شو. نو دغه لوړ عملونه چې یو جهاد دی، او بل علم دی، او بل مال دی، دغه لوړ عملونه که یو سړی د الله تعالی د رضا دپاره وکړي، محض د الله د رضا دپاره، نو دی په دنیا کې د ترقۍ هغه لوړو څوکو ته به رسېږي، د ملت قیادت په نصیب کېږي، او په آخرت کې به د الله تعالی رضا ورته حاصلېږي او فردوس جنت ته به ځي. خو دې کې شرط څه دی چې هغه کې صرف و صرف اخلاص وي. او که نه دغه لوړ عمل چې علم دی، جهاد دی، مال دی، دې کې اخلاص نه وي، علم خو پکې وي، جهاد خو یې کړی وي، او مال په دغه ښو لارو کې لګولی وي، خو هغه کې اخلاص نه وي، ریا وي، خلکو ته د ځان د ښودنو دپاره وي، د خپل شهرت دپاره وي، نیت یې فاسد دی، نو بیا د هغې چپه او الټا د ده دپاره د عظیم عذاب سبب ګرځېږي. لکه د هغې ذکر په دې حدیث کې نبي کریم علیه الصلاة والسلام کړی دی. د مسلم شریف حدیث دی او د ترمذي او د نسائی. قال ابو هريرة افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ ابو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاسية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ فقال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقيل ذلك. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله فيماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك ثلاثة أول خلق الله تسعر بهم نار يوم القيامة.
دغه حدیث یو جامع حدیث دی په دغه موضوع کې. د حضرت ابو هريره صاحب یو شاګرد دی شفی، هغه د ابو هريره صاحب نه سوال کوي، پوښتنه کوي چې ته ماته یو حدیث بیان کړه چې ته د نبی علیه السلام نه پې پوه شوی او زده کړی دی. نو ابو هريره صاحب وایي چې ته داسې حدیث تا ته بیانوم چې ما د رسول الله السلام نه که نه هغه زما په عقل کې راغلی او پې پوه شوی یم. خو دې خبرې سره ابو هريره صاحب چې دی که نه هغه شو ورپېدو او په حرکت کې راغی او بېهوشه شو. ورپېدو او په حرکت کې راغی او بېهوشه شو. بیا چې کله ابو هريره صاحب په هوش راغی نو بیا هغه ته ووایي د خپل شاګرد ته چې زه به تا ته داسې حدیث بیان کړم چې ما د نبي علیه السلام نه په عقل کې راغلی او زه په هغې باندې پوه شوی یم. چې بیا په حدیث باندې شروع کوله د هغې نه مخکې بیا ابو هريره صاحب چې که نه بېهوشه شو او داسې ورپېدو په حرکت باندې راغی، په ځان نه پوهېدو. بیا چې کله ساعت پس په هوش باندې راغی نو ابو هريره صاحب بیا دا خبره وکړه چې زه به تا ته داسې یو حدیث بیان کوم. دې سره ابو هريره صاحب دا درېیم کارت دی، ډېر زیات بېهوشه شو او ډېر زیات په حرکت کې راغی تر دې پورې چې په دې خوله باندې پرېوتو. نو دا شاګرد یې وایي چې ما ابو هريره صاحب ته راوچت مې کړی او ورته تاکیا شوم، ډېر وخت ځان ته مې تاکیا کړی و. خو ابو هريره صاحب د هغې نه پس په هغه باندې راغی، په هوش کې راغی. اوس ابو هريره صاحب باندې دا بېهوشي او دا خوف دا درې کاره چې بېتواري شو او پیغارې شوه، دا د څه وجې نه؟ دا د دغې وجې نه چې دی هم په خپله د حدیثو یو عالم و، دا په خپله هم د قرآن کریم یو عالم او مفسر او محدث او د نبي علیه السلام بلا واسطه شاګرد و. خو د الله تعالی د خوف او د یېرې نه په ده باندې دومره خوف او یېره راغله چې دی بېهوشه شو، ځکه چې دلته په دغې دې اعمالو کې اخلاص چې هغه صرف او صرف د الله رضا مطلب وي، دا ډېر ګران کار دی. نو دا ډېر خطرناک کار دی چې دغه لوړې مرتبې خاوندان چې عالم دی او مجاهد دی او سخي دی باید دا دی چې په دغې اعمالو کې دغې باریکۍ ته ډېر متوجه وي او ډېر اخلاص پکې وي. بیا فرمایي چې الله تعالی چې کله په قیامت کې راشي چې د انسانانو ترمنځ فیصله کوي نو بیا به الله تعالی هغه روغوړي د مال والا او ورته وایي که نه چې تا ته خو ما مال در کړی او دغه تاله مې پراخه مال در کړی و، داسې پراخه مال مې در کړی و که نه چې ستا چاته حاجت نه و، نو تا په دې کې څه وکړل زما دپاره؟ نو هغه د وایي که نه چې په دې کې خو ما ستا دپاره دا وکړل چې جومات مې جوړ کړی، مدرسه مې جوړه کړه، پول مې جوړ کړی، کوی مې جوړ کړی او کونډ یتیمانو مې مصرف وکړې، خرچه مې وکړه، دغه کار مې پکې وکړی. هغه کارونه چې هغه تا پې رضا کې دغه کارونه مې پې کړي. نو الله تعالی ورته وایي چې ته دروغ وایې، ملایکې به ورته چې ته دروغ وایې، تا زما دپاره په اخلاص دا کار نه دی کړی بلکې تا یې دې دپاره کړی و چې خلک دا و چې زه خلکو کې مشهور شم او خلک دا و چې پلانکی ډېر سخي دی او پلانکی ډېر جواد دی او د پلانکي لاس ډېر خلاص دی چې خلک مې صفت وکړي، دغې دپاره دې دا کار کړی و. بیا به هغه ذکر کي عالم ته وایي چې تا خو ما د قرآن علم در کړی او د قرآن تجوید مې در کړی او د قرآن حفظ مې در کړی او د قرآن تفسیر مې در کړی د هغې احکام و معنا مې پوه کړی وي، تا په هغه کې څه وکړل؟ نو هغه به ورته وایي که نه چې په هغه کې خو ما دا وکړل چې دغه ستا د قرآن دا مې خلکو ته ورسوو، خلکو ته مې تدریس کوي، خلکو ته مې دعوت کوي. نو الله تعالی به ورته چې ته دروغ وایې، ملایکې مو ته دروغ وایې، تا دا کار زما دپاره نه دی کړی بلکې تا چې دی د دې دپاره کړی و که نه چې خلک وایي که نه چې پلانکی ډېر قاري دی، پلانکی ډېر عالم دی، پلانکی ډېر شیخ الحدیث دی، پلانکی ډېر لوی مفسر دی، پلانکی ډېر لوی مفتی دی. تا د دغې شهرت دپاره کړی و، دغې غرض دپاره کړی و، نو تا یې ما د رضا دپاره نه دی کړی. بیا به درېیم چې دی هغه ذکر کي د مجاهد به ذکر کي او شهید به ذکر کي. شهید ته به وایي که نه چې تا ته ما بدن در کړی او اعضا مې در کړی و، ښه قوت مې در کړی و، تا په دغې بدن کې زما دپاره څه وکړل؟ هغه به ورته وایي که نه چې ما دغه بدن ستا دپاره ستا په لار کې د خپل روح ورکړی، د خپل وینې مې ورکړي، د خپل سر مې ورکړي، د ستا د رضا دپاره چې ستا دین او ستا قرآن او ستا اسلام اوچت شي. نو الله تعالی به ورته چې ته دروغ وایې، ملایکې به ورته چې ته دروغ وایې،
بلکې تا د جهاد او د شهادت دغه د پاره کړو، ځان شهید کړی دغه د پاره یې کړو، او جهاد دغه د پاره کړو چې خلک دا وایي کنه چې پلانکی ډیر قوي قوماندان دی، پلانکی سره ډیر زړور دی، او پلانکی سره چې کنه ډیر قرباني ورکړي، او پلانکی چې د پلانکی سره ډیر تکلیفونه ګاللي. نو تا دغه د پاره کړو چې خلک زما صفت وکړي، او هغه صفت ستا په دنیا کې شوی. نو بیا نبی علیه السلام ابو هريره صاحب ته فرمایي چې ای ابو هريره دا هغه درې کسان دي چې عالم، سخي او شهید، چې دغه عملونه د الله د رضا لپاره نه کړي، د شهرت لپاره کړي. دا هغه درې کسان دي چې د جهنم اور به اولنی په دوی باندې تیز کړلی شي. د جهنم اور خاص د جهنم اور دی، خو دوی به په دوی باندې به د جهنم اور تیز کړلی شي لکه سړی چې لرګی باندې اور بل وي او ته پې پېټرول واچوي چې نور هم تیز شي. نو د الله تعالی په مخلوق کې دا درې ډلې هغه خلک دي چې دوی باندې به د جهنم اور تیزولی شي، ځکه چې دوی هغه لوی عملونه چې علم دی او لوی مال چې په ښو ځایونو کې مصرف شوی او هغه روح چې سړي ورکړی دی، دا هغه لوی اعمال دي چې په جهان کې د دې ساری نشته. دوی دا عملونه د یو خصیص کار دپاره کړی و چې شهرت و، د خصیص کار دپاره کړی و چې هغه ریا وه، او د الله تعالی هغه لوی ذات دپاره او د الله تعالی د هغه لوی رضا دپاره دا یې نه وکړي، د قوم د سرخورۍ او د کامیابۍ او د ترقۍ دپاره یې نه وکړي، د قوم د حفاظت دپاره یې نه وکړي، د قوم د ترقۍ دپاره نه وکړي، د قوم د تعلیم او د تربیې دپاره نه وکړي، بلکې خپل مقصد یې وپکې. نو دغه لوی عمل په یو خصیص ځای کې استعمال کړی، نو ځکه به چې کنه په قیامت کې اولنی به دوی جهنم ته بیولی کېږي او د جهنم اور به په دوی باندې تیزولی شي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو دغه شیانو ته متوجه کړي. ځینې شیان داسې وي کنه چې هغه انسان ورته متوجه نه وي. یو سړي سره خو داسې وي کنه چې علم نه وي، نو هغه خو دا بېله ګناه شوه چې علم ورسره نشته. دویم دا دی کنه چې د چا سره علم شته دی خو بیا هغه ورته متوجه نه دی. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته دغه علم راکړي، بیا د علم سره الله تعالی زموږ دغه خبرې توجه پیدا کړي چې په دغه لوی اعمالو کې صرف او صرف د الله رضا موږ ته حاصل شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي میاشت دا توبه نسبنا